زابل یو علاقه د زابل یو وړوکی ماشوم دی د 9 کالو به یا به د 6 کالو وي هغه کوی ته پرېوتی دی دا ټول علاقه اړم ده خو ماشوم یې ژوندی راوي نشته او د دنیا ته فلم کړی دی چې پته لګي د چا دعا قبلېږي د زړه د اخلاص او دعا وغواړي چې الله رب العالمین زموږ د بچی ژوندی راوباسي او هغه مور یې داسې خوږمنه غوندې ښځه ده نو د سورت یوسف هغه ایتونه ویلي دي چې څنګه یعقوب علیه السلام سترګې وچې شوې او چغې کړې چې ای یوسفه ستا حالت په موږ باندې راغی خو زما آفت او مصیبت به یو الله ته فریادي دغه لوی الله نه موږ سوال کوو چې الله رب العالمین دې دغه ماشوم بچ کړي الله دې کوی نه په خیر او په روغ صحت راوباسي او ټول مسلمانان د الله د مصیبتونو ازمایښتونو نه وساتي خو دې طرف ته یو سوچ پکار دی چې په دې دنیا کې یو اولاد دی او یو مور او پلار دی په دې مور او پلار کې وفا ده په دیو کې غیرت دی په دیو کې عزت دی په دیو کې سړیتوب دی دیو ټول مرد ځان تیل وباسي چې زما دا بچی خوشاله شي زما دې بچی ته عزت ملو شي زما دا بچی ته تکلیف نه خلاص شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو مرغۍ و بچی ته صحابه راچوت کړي وغه چغې والی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا مرغۍ چا په دې بچو باندې خپه کړې ده او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ دا بچو ته پرې دی د مور د بچی سړی لوی دردي که سات خيږي سا او زنکدن درې تور سری شروعي نو هغه که چاته وصیت او نصیحت کوي نو د خپل بچو متعلق کوي چیردا زوی دی بچی مې دی معذور دی بیمار دی غریب دی زمار دی بچو سره گزاره کوي د مورو چې پکټ کې پرته او په هسپتال کې د لور غمی وسره د زوی غمی وسره د بچی غمی وسره خدا بچی دومره کمسل شو او دومره حیات پاسې دله چې په دې سترګو موږ هغه بچی ولیدل چې مور ته کنځل کوي هغه بچی موږ ولیدل چې په مور باندې گزاره کوي او هغه بچی موږ ولیدل چې ټوله مور شپه ورځ الله ته چغې وباسي چې یا لردي عذاب نه خلاص کړي نن هم دا ماشوم کوی کې پروت دی والله که دا مور یې ناست آرام کوي چغې وباسي لوی الله رب العالمین ته که د چا زوی په هسپتال کې پروت دی دا مور ټوله شپه رونی